بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پر 11 د اکتوبر د خیبر په غیرتي خاوره د محکوم افغان خاورې د تاریخ تر ټولو لویه ستره تاریخي جرګه وسوله. په دې جرګه کې تر 20 زیاتو ګوندونو، په دې جرګه کې د ټول وطن علما، په دې جرګه کې د ژوند د هرې شعبې سره تعلق لرونکو خلکو نمایندګانو ګډون پکې وکړي. په دې جرګه کې د پښتونخوا وطن پر حالاتو باندې تفصیلي بحث وسو. د پنجابي استعماري ریاست لخوا چې کوم ظلم، بربریت، وحشت د پښتونخوا وطن پر خلکو باندې کېده، پر دې باندې ډېر تفصیلي بحث وسو. د جرګې ډېرې تاریخي پریکړې وکړلې. د دې تاریخي جرګې د تاریخي پریکړو په ملاتړ باندې پښتون ژغورنې غورځنګ په امریکا کې، په کینیډا او په اروپا کې او دا رقم د نړۍ په نورو هیوادونو کې د دغه رقم لوی جرګو پلان لري. پر 22 د دسمبر د امریکا په کیلیفورنیا کې د لرو بر افغانانو یو ډېره پراخه جرګه وي. په هغه جرګه کې به د وطن پر د مجموعي صورتحال، پر ټولو صورتحال باندې به ټول مشران راځي، هلته خبرې پر کوي او د خیبر د کامي عدالت د پریکړو حمایت به کوي او د دې تاریخي جرګې یو رقم برخه به جوړیږي. نو د امریکا میشت ټولو افغانانو څخه په ډېر درنښت دا هیله کیږي چې په دې کامي جرګه کې د موږ سره ګډون وکړي. زموږ د تاریخ د دې لوی جرګې چې په خیبر کې وسوله، د دې جرګې برخه وګرځوي. دا په امریکا کې چې کیږي، یا کې په اروپا کې موږ راتلونکي میاشت کوو، یا کې په کینیډا او په نورو هیوادونو کې کوو. د دې مطلب دا چې د ټول نړۍ کې میشت افغانان د دې تاریخي جرګې د تاریخي فیصلو هم برخه دي او هم ملاتړي دي. نو پر 22 تاریخ د دې جرګې کې برخه واخلئ، د دې جرګه کې په زیات تعداد ګډون وکړي. ان شاء الله په جرګه کې به سره غواړو. کور ودان، خدای په امان.